مسلمانان په دې سفر کې په دغه هم پوهېده چې د کفارو د طرفه د دوی مال او ځان مباح ګرځول شوي دي. ممکن د لارې په اول کې هلاک شي یا په آخر کې، او دوی د یو نامعلوم او مبهم مستقبل و طرف ته حرکت کاوه. نه پوهېده چې نور به څه غمونه او تکلیفونه ورته پیښ شي. مسلمانان خپل کورونه او مالونه پرېږدي، په پټه سره زموږ په اصطلاح په یوه پټو کې د خپل ښار او وطن څخه ځي. مسلمانان په دغه ټولو مشکلاتو پوهېده او په هجرت یې شروع وکړه. مسلمانانو د دغه هجرت په لار کې قسم قسم تکالیف زغملي او تحمل کړي دي. مشرکانو بیا دوی د دغه هجرت څخه منع کول، ځکه مشرکانو د دغه هجرت څخه خطرونه حسول. او اوس راسي چې د دغه هجرت په لار کې د ځینو مسلمانانو ځینې تکالیف او زحمتونه درته بیان کم. اول د مهاجرینو ابو سلمه رضی الله تعالی عنه، ابو سلمه رضی الله تعالی عنه چې نوم یې عبدالله ابن عبدالاسد ابن هلال دی، قریش او د بني مخزوم څخه دی. ابو سلمه رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې حبشې ته هم هجرت کړی وو. کوم وخت چې د حبشې څخه مکې مکرمې ته راغلی، قریشو ډېر آزار ورکاوه. اوس چې مدینې منورې ته په هجرت سره امر وشو، نو یې خپله ښځه ام سلمه رضی الله تعالی عنها او خپل کوچنی زوی پر یوه بوده سپاره کړه. د هجرت په نیت مخ پر مدینه منوره رهي سو. مګر د بني مخزوم د قبیلې نور خلک چې د ده د ښځې ورونه او اقربا وه پسې راووتل. ویل ته خو یې ته ستا اختیار که نه لرو، مګر دا ښځه او کوچنی موږ نه پرېږدو چې ته پر وطنو ګرځوې. نو یې د هغه بوده چې د ده ښځه او کوچنی زوی پر سپاره وه قیزه د ده څخه واخیسته او هغه بوده یې راوګرځاوه. دی یې یوازې پرېښاوه. دی د مدینې منورې پر طرف رهي سو. اوس نو دغه د بني مخزوم خلق پر دوه قسمه یا دوې ډلې وه، چې یا د ابو سلمه ورونه یا ډېر نږدې اقربا وه، یا د ام سلمه ورونه او ډېر نږدې اقربا یې وه. د دوی بیا پر هلک دعوه سوه. د هلک اکاګان وایي چې موږ خپل وراره د ماماګانو سره نه پرېږدو. تاسې چې د هغه ښځه راوګرځول، موږ بیا هلک د دې سره نه پرېږدو. هلک یوې خواته کشوي او بل یې بلې خواته کشوي. په دغه کشمکش کې یې د هلک لاس د اوږې څخه وروکشي. په نتیجه کې هلک اکاګانو بوتی او ښځه خپلو اقرباو بوتله. او ابو سلمه مدینې منورې ته ولاړ. اوس به ام سلمې رضی الله تعالی عنها ته غوږ ونیسو چې دا د خپل هجرت قصه راته بیان کړي. دا رضی الله تعالی عنها وایي اول خو یې زه او زما خاوند سره جلا کړو. هغه یوازې مدینې منورې ته ولاړی او بیا یې زه او زما کوچنی زوی سره جلا کړو، ځکه هغه د ابو سلمه اقرباو بوتی، ځکه هغه کوچنی د ابو سلمه اقرباو بوتی او زه خپلو اقرباو بوتلم. نو هر ورځ سهار به و ابتح ته راوتلم او تر ماښامه به مې ژړل. ابتح په مکه مکرمه کې د یو ځای نوم دی او تقریبا 1 کال مې دغه حال و. څو یوه ورځ زما د اکا د زامنو څخه یو نفر دلته تېرېدی او زه پر دغه غمجن حال ولیدم. زړه یې راباندې وسو. نو یوه هغه نور قوم ته وویل دغه مسکینه پرېږدئ چې ولاړه سي. دا او خاوند مو سره جلا کړه، دا او زوی مو سره جلا کړه، څه په کوئ؟ اجازه ورکړئ چې ولاړه سي. نو قوم راته وویل که غواړې چې خپل خاوند ته ولاړه سې، ولاړه سه. د تګ اجازه یې راکړه. پس له دغه اجازې څخه د ابو سلمه قوم هم زما کوچنی زوی راکړي. ما هم د سفر دپاره بوده تیار کړي، زوی مې را سره واخیستی او رهي سوم. غواړم چې مدینې منورې ته ولاړه سم. تاسې فکر وکړئ، یوازې یوه ښځه چې یو کوچنی ورسره دی په وچ دښت او صحرا کې یې د 500 کیلومترو لار اراده ده. نو دا وایي د لارې هیڅ ملګری هم نه لرم. خدا مې د ځان سره وویل که مې پر لارې یو څوک ولیدي، هغه ته به ووایم چې ما تر خپل خاونده پورې ورسوي. څو وتنعیم ته ورسېدم او هلته مې عثمان ابن طلحه چې د بني عبدالدار څخه دی ولیدی. دا هغه عثمان دی چې د کعبې شریفې کیلۍ ورڅخه وې او په دغه وخت کې پر شرک و.
د اسلام قصه بیا وروسته راسي. عثمان راته وویل د خیر یا بنت ابي امیه، ما ویل نیت مې دی چې مدینې او خپل خاوند ته ولاړ شم. ویل بل څوک در سره شته؟ ما ویل یا والله بیله الله او دغه کوچنی زویه بل ملګری نه لرم. ویل والله دغسې یوازې دی، باید پرې نږدم. نو یې د اوښ قیزه یا تناو ونیوی او د مدینې منورې پر لار رهي شو. ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي په والله د عربو د هیڅ سړي سره نه یم ملګری شوی چې ما د هغه تر عثمان کریم او شریف لیدلی وي. یعنی د هر څونه خلقو سره چې ما په سفرو کې ملګرتیا کړې ده تر هغو ټولو دی کریم او شریف و. او اوس هغه د شرافت بیان کوي. ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي هر وخت چې به منزل یا د اړولو ځای ته ورسېدو اوس به چوکي او دی به ګوښه ولاړي چې زه به د اوښ څخه کښته شوم، اوس به را څخه لرې کړي، سامان به یې ځینې را کښته کړه، اوس به په یوه درخته پورې وتړي او دی به ولاړي تر بله درخته لاندې به یې څنګ واچاوه. او بیا چې به د بارېدو وخت راغلی اوس ته به ور ولاړ شو، سامان به یې پر بار کړي او بیا به دی ګوښه شو او وبې ویل سپره شه. کم وخت چې به زه سپره شوم او ځان به مې سم کړي نو به دی راغلی د اوښ قیزه یا تناو به یې ونیوی او رهي به شو. تر څو چې بیا به مو اړول. د ده دغه کار و تر څو چې مدینې منورې ته ورسېدو. کم وخت چې د بني عمرو بن عوف کلی یې ولیدی، هغه چې په قبا کې و، نو ویل ستا خاوند په دغه کلي کې دی، ورداخله شه علی برکت الله. او عثمان ابن طلحه بیرته مکې مکرمې ته رهي شو. عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه دغه وخت پر شرک و او پس د صلح څخه د حدیبیې مسلمان شو. او ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي والله په مسلمانانو کې داسې کورنۍ نه ده را معلومه چې دونه تکلیف دې ورسېدلی وي لکه د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه و کورنۍ ته. او هیڅ کله مې تر عثمان ابن طلحه کریم او شریف ملګری نه دی لیدلی. بیا عامر ابن ربیعه د خپلې ښځې سره یو ځای هجرت وکړي. بیا عبدالله ابن جحش هجرت وکړي. خو د ټولو مسلمانانو هجرت په پټه و. د مکې مکرمې څخه په پټه وتل. د مهاجرینو په جمله کې یو هم صهیب الرومي رضی الله تعالی عنه. کوم وخت چې د هجرت اراده وکړه د قریشو کفارو ورته وویل ته دلته فقیر او دربدر راغلی، بیا دې دلته پیسې وګټلې او د غنا و دغه درجې ته ورسېدې چې دا رسېدلی یې، اوس غواړې چې ته ولاړ شې او مال هم در سره یوسې. هجرت ته یې نه پرېښاوه. صهیب رضی الله تعالی عنه ورته وویل که مال تاسې ته درکم ما پرېږدئ؟ قریش ویل هو. صهیب رضی الله تعالی عنه وویل زما کور او مال یې ټوله ستاسې او په پلاني ځای کې پروت دی. او بیا یې هجرت وکړي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوله خبره دغه ورته وکړه ربح صهیب، ربح صهیب. صهیب ګټه وکړه، صهیب ګټه وکړه، یعنی دا چې مال یې ورکړي او د هجرت وکړي. د صهیب رضی الله تعالی عنه د دغه معاملې او سودا په باره کې قرآن مجید هم نازل شو چې د قیامت تر ورځې به ویل کېږي. الله عز وجل د سورة البقره په 209 نمبر آیات کې فرمایي ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. یعنی ځینې د خلقو هغه څوک دي چې خرڅوي نفس خپل د الله د رضا د طلب دپاره، یعنی تر ځان او مال تیریږي او الله پر بندگانو ډېر مهربان دی. بیا نو عمر فاروق ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه هجرت وکړي او د ده هجرت په ښکاره سره و. په ښکاره سره بل هیچا هجرت نه دی کړی بې له عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه څخه. هر چا چې به هجرت کاوه قریشو به منع کاوه او راګرځاوه به، مګر عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې د هجرت اراده وکړه خپل ځان یې د هجرت او سفر دپاره تیار کړي. هغه بوده چې د هجرت دپاره تیار کړی و پر هغه یې اوبه او خواړه بار کړه، خپله اسلحه یې ورسره واخیسته. نو کعبې شریف ته ورغلی، غواړي چې پر کعبه شریفه طواف وکړي. قریش هم شاوخوا ناست دي، هر وخت
چې د قریشو پر مجلس راسي عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي مخان مو پرته سه زه په هجرت رایم هر څوک چې غواړي چې ښځه کونډه او اولاد یې تم شي د دغه شیلې شاته دې پسې راسي زه په هجرت ځم هغه چې په تاسو کې قوت او طاقت لري پسې رادي سي هیڅوک نشوه پسې رهي دا هغه عمر وو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دعا الله عز وجل په دسر اسلام قوي او معزز کی عمر رضی الله تعالی عنه هغه یوازنی شخص دی چې په ښکارا سره هجرت کړی دی او بیا نو اصحاب کرامو یو په بل پسې هجرت کاوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د هجرت لپاره ځان آماده کړی وو خو د الهي امر انتظار یې کاوه چې کله به په هجرت سره امر ورته وشي ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او د هجرت اجازه یې غوښته خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل انتظار وکړه شاید الله جل جلاله تعالی ملګری پیدا کړي ابو بکر رضی الله تعالی عنه هم انتظار کوي مګر نه پوهیږي چې ملګری به څوک وي خو د زړه خواهش او غوښتنه یې دا ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ملګری وي مګر متأکد او یقیني نه دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر دغه خبرې د مخه ابو بکر رضی الله تعالی عنه یوازې د خپل ځان دپاره بوده خواړه او د سفر لوازم برابر کړي وه مګر اوس ولاړی یو بل بوده او د دوهم نفر د سفر سامان هم برابر او تیار کړه د خپل ځان او د ملګري د سفر آمادګي ونیول او د زړه غوښتنه هم دا ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ملګری وي پس له څه مودې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اصحاب کرامو تلوار کاوه چې ژر هجرت وکړي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او د هجرت اجازه یې وغوښته بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل انتظار وکړه شاید الله عز وجل تعالی ملګری پیدا کړي پس له څه وخته د دریم وار دپاره بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی د هجرت اجازه غواړي مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا هم ورته وویل انتظار وکړه شاید الله عز وجل تعالی ملګری پیدا کړي اوس نو د هر چا په قدرت چې وه چې هجرت وکړي هغو ټولو هجرت وکړي بیا له هغو کسانو څخه چې د خپل قوم او اقرباو د طرفه څخه منع کړه سوي وه تر بیعة العقبة الکبرى 2 میاشتې او 2 ورځې وروسته په مکه مکرمه کې د مسلمانانو څخه هیڅوک نشوه پاته چې هجرت یې نوي کړی بین رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو بکر صدیق او حضرت علی رضی الله عنهما څخه چې دوه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر سره پاته وه او بین هغو کسانو څخه چې مشرکانو په زور راګرځولي وه څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کورنۍ پاته وه او حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کورنۍ او اهل بیت څخه وو او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کورنۍ هم پاته وه کوم وخت چې د مکې مکرمې مشرکانو ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب ټول د مکې مکرمې څخه ووته خپل ښځې او کوچنیان یې د اوس او خزرج و قبیلې ته ورسول په دوی کې غم او تشویش زیات سو داسې تشویشونه ورته پیدا سوه چې په پخوا کې هیڅ په زړو کې نه ورګرځېده دوی په خپل مخ کې لوی حقیقي خطر حس کوي داسې خطر چې د دوی د بدپرستۍ او تجارت تعمیر یې ورنړاوه دوی په دې پوهېده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شخصیت کې د تاثیر کولو عظیم قدرت پروت دی د ده په شخصیت کې پوره قیادت او ارشاد پروت دی دا هم ور معلومه وه چې د ده علیه الصلاة وسلام په اصحابو کې څونه ثبات او استقامت موجود دی او د ده علیه الصلاة وسلام په لار کې څنګه خپل ځانونه قربانوي او بیا یې د اوس او خزرج قبیلې تر نظر ویستې چې هغه هم د قوت او اسلحې خاوندان دي او د هغو مشران ډېر پوه او هوښیاران دي
په هغو کې د صلح عواطف پراته دي او هغه غواړي چې د خپلو مابینو څخه هغه حقد او عداوت وغورځوي کوم چې دغه ډېر او پرلپسې کلونه دوی په جنګو مشغوله کړي وو. پر دې سربیره د مدینې منورې استراتیجي موقعیت هم ورته معلوم وو چې شام ته د دوی د قافلو د تېرېدلو لار ده او اهل مکې د شام سره په یوه کال کې د 2.5 لکو د سرو زرو دینارو تجارت درلودی. دا یوازې د مکې مکرمې تجارت وو، بې له هغه تجارت چې د طائف او نورو منطقو خلقو پر دغه لار کاوه. او دا معلومه خبره ده چې د قریشو تجارت د دغه لارې پر امن او امان موقوف دی. اوس نو که اسلامي دعوت یثرب د ځان مرکز وګرځوي او د هغه ځای خلق د قریشو پر ضد ودرېږي، قریش د دغه ټولو خطرو سره مخامخ دي. قریش په ډېره او خطر کې شوه، په یوه داسې کامیابه لار پسې ګرځي چې دغه لوی خطر د ځانه څخه دفع کړي. هغه خطر چې منبع او مصدر یې د دعوت د بیرغ پورته کوونکی سرور کائنات محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. دلته نو د کفر مشر او د دې امت فرعون ابو جهل حرکت وکړي چې د هلو ځلو په نتیجه کې د بعثت د 14 کال د سفر پر 26 تاریخ د پنجشنبې په ورځ چې د 622 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 12 تاریخ وو او د بیعة العقبة الکبرى څخه تقریبا 2.5 میاشتې تېرې شوې وې. په سهار کې او په دارالندوه کې د قریشو هغه تاریخي او خطرناکه ټولنه یا اجتماع جوړه کړه. و دې ټولنې ته د قریشو د قبایلو ټول رئیسان حاضر شوه چې یوه داسې نقشه جوړه کړي چې ډېر ژر د دعوت د بیرغ اخیستونکی محمد صلی الله علیه و آله وسلم د بینه یوسي او دغه رباني نور مرکز د همیش دپاره د دنیا څخه فلج او نیستي کړي. دغه خطرناکه پارلماني مجلس او ټولنې هغه بارز او برجسته شخصیات د قریشو دغه مشران وو. اول ابو جهل ابن هشام چې د بني مخزوم د قبیلې رئیس وو. دوهم جبیر ابن مطعم، طعیمه ابن عدی، حارث ابن عامر چې د بني نوفل رئیسان وو. دریم شیبه او عتبه د ربیعه زامن، ابو سفیان ابن حرب چې د بني عبد الشمس رئیسان وو. څلورم نضر ابن الحارث چې د بني عبد الدار رئیس وو. پنځم ابو البختري ابن هشام، زمعه ابن الاسود، حکیم ابن حزام چې د بني اسد رئیسان وو. شپږم نبیه او منبه د حجاج زامن چې د بني فهم رئیسان وو. اوم امیه ابن خلف چې د بني جموح رئیس وو. اول په دې اجتماع او مشوره کې به د بني هاشم، بني مطلب او بني عبد مناف څخه به هیڅوک نه موجود. حتی هغه خلق چې د دوی سره دوستي او قرابت لري هم به نه موجود. او هغه کسان چې د اهل یثرب سره قرابت او دوستي لري هغه به هم دغه ټولنې ته نه راځي. داسې تدبیر او نقشه جوړه کړه چې هغه کسان یې هم و دې مجلس ته د راتګ څخه منع کړه کوم چې د مسلمانانو سره یو څه نږدېوالی او قرابت درلودي او یا یې د هغو سره زړسوی درلودي. ابو جهل غوښته چې دا سر او راز تر هغو ډېر پټ وساتي تر څو د اسلام او مسلمانانو په باره کې هغه اخرنۍ فیصله راوځي او عملي کېږي. دا اجتماع په دارالندوه کې جوړه شوه. هغه دارالندوه چې قصي ابن کلاب د قریشو لوی نیکه جوړه کړې وه او د قریشو پارلمان بلل کېدی چې موږ یې د مخه بیان درته کړی دی. نو د قریشو ټول هغه مشران چې د اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سرسخت دشمنان و په دغه اجتماع کې سره یو ځای شول. په دغه وخت کې چې دوی سره یو ځای دي یو نفر دروازه وټکول چې وی کتل ښه معتبره شیخ دی چې د اهل نجد یا نجدیانو لباس اغوستی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په باره کې فرمایي چې هغه شیطان وو او د کفارو و دغه مجلس او مشورې ته د بشر په شکل او لباس حاضر سو.
غواړي چې د دوی سره په دغه خطرناکه موضوع کې کومک وکړي. قریش ورته ویل څوک یې؟ ده ویل د اهل نجد څخه یو شیخ یم، ستاسې د دغه مشورو په مقصد خبر شوم، راغلم چې ستاسې خبرې واورم او ممکن په دغه باره کې نظر درکم او نصیحت درته وکم. دوی ویل ډېر ښه، راشه. شیطان هم ورغلی، د قریشو په مجلس کې ورسره کښېنستی. اوس نو مشورې شروع شوې چې څه باید وکړو. هر یو ژور او عمیق فکر وهي چې داسې نقشه جوړه کړي چې په هغې کې باید د اسلام او مسلمانانو کار پای ته ورسېږي. ډېرې خبرې وشوې، هر یو خپله رایه وړاندې کوي چې په دې جمله کې ابوالاسود وویل چې د وطن څخه بې فراره کړو، داسې نه چې په جزیرة العرب کې په یوه ځای کې واوسېږي، یا بالکل به د جزیرة العرب څخه وباسو، ډېر لرې ځای ته بې فراره کړو. بیا نو چې هر ځای ته ولاړې او هر څه چې ورته پېښه شوه، موږ به دلته خپل کارونه د پخوا پر قسم جوړ او برابر کړو. په خپل مابین کې به د پخوا پر شکل بیرته سره یو موټی سو. نجدي شیخ وویل یا والله دا صحیح فکر نه دی. ایا تاسې د هغه شی او خوږې خبرې نه اورئ کومې چې د خلقو پر عقلو غالبه کېږي؟ هر ځای د ځان دپاره ملګري او تابع خلق پیدا کولی شي، هغه به سره راټول کړي او پر تاسې به راسي او هر څه چې زړه غواړي هغه به در وکړي. دا فکر نه دی صحیح. بله معقوله رایه ووایست. ابوالبختري ابن هشام وویل زما په فکر محمد د اوسپنې په قفس کې بندي کوي، دروازه پسې بنده کوي او بیا نو د هغه څه انتظار باسي چې د ده و امثالو ته په پخوا کې ورپېښ شوي دي، هغه دا چې آخر په دغه قفس کې مري. نجدي شیخ او ابو جهل وویل دا فکر نه دی صحیح، چې بندي هم کو د ده خبرې به د هغه بندې دروازې څخه د ده ملګرو ته ورسېږي، په یوه وار به در باندې راتوی شي، دی به هم در څخه خلاص کړي او تاسې به هم مغلوبه کړي. دا صحیح نظر نه دی. په بله رایه پسې وګورئ. پس له هغه څخه چې پارلمان دغه دوې مشورې رد کړې، یوه بله توره او منحوسه رایه وړاندې شوه چې پر هغه رایه د پارلمان ټوله اعضاو موافقه رایه ورکړه، چې دا رایه د مکې مکرمې د لوی مجرم ابو جهل ابن هشام د طرفه وړاندې شوه. ابو جهل ملعون وویل ښه طریقه او نقشه زما سره ده، داسې نقشه چې تاسې یو هم و هغه ته نسئ رسېدلی. خلقو ویل هغه څه شي ده یا ابوالحکم؟ ابو جهل ویل د قریشو د هر شاخ څخه به یو قوي او غښتلی ځوان راوباسي، او بل هر قوم چې په مکه کې دی د هغو څخه به هم یو قوي ځوان راوباسو. دغو ځوانانو ته به تیرې تورې په لاس ورکو، ټوله دې په یوه وار د تورې وارې پر وکړي او ودې وژني. دی به مړ شي او موږ به ځینې فارغه سو، او دا به نشي معلومه چې د چا په وارې ووژل سو. بیا نو که بني هاشم یا بني عبدمناف د ده بدله اخیسته، د ټولو قریشو او ټولو قومو سره نشي جنګېدلی، ځکه د ده وینه پر ټولو قومو وویشل سوه او په دیت به راضي شي، دیت به ورکو. نجدي شیخ وویل دا صحیح فکر دی. ابو جهل ملعون داسې طریقه او نقشه جوړه کړه چې د شیطان سره هم دا فکر نه و ورسره. نو ابو جهل په دغه باره کې تر شیطان هم خبیث و. د قریشو ټولو مشرانو پر دغه ظالمانه فکر او نقشه اتفاق وکړي او د دغه اتفاق د عملي کولو دپاره فوري تصمیم ونیوي چې دا کار به ډېر ژر سرته رسوو. بیا نو د قریشو مشران خپلو کورو ته ولاړ. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو نقشه د رایو په اتفاق تصویب شوه، د الله عز وجل د طرفه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته جبريل علیه السلام وحی راوړي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د قریشو دغه د غدر په عمل خبر کړي او ورته ویل چې الله عز وجل د هجرت اجازه درته وکړه او د هجرت وخت هم ور معلوم کړي، او الله عز وجل فرمایي نن شپه پر هغه خپل بستر مه بېدېږه کوم چې ته پر بېدېدې. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت لپاره تیاری او آمادګي نیسي. نو د دغې ورځې په غرمه کې
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و کورته د هجرت د نقشې د جوړولو لپاره ورغلی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي موږ په غرمه کې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په کور کې ناست وو چې یو چا و ابوبکر ته وویل هغه دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې مول یې وهلی یا مخ یې پټ کړی دی راغلی. دا داسې وخت وو چې په دغه وخت کې هیڅ کله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ کور ته نه راتلی. هو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همیشه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و کور ته ورتلی، مګر په داسې وخت کې چې غرمه او شدیده ګرمي و نه ورتلی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي عادتا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه وخت کې زموږ کور ته نه راتلی. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه ول زما مور او پلار دې تر د قربان وي په دې وخت کې نه دی راغلی مګر د یو مهم کار د پاره. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلی او کور ته د داخليدو اجازه وغوښته. اجازه ورکول شو او کور ته داخل شو. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره په کور کې اسماء او عائشه رضی الله عنهما وی چې د ابوبکر لونی دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته دغه څوک چې ستاسو سره دي د باندې وباسه. د هجرت کار دونه په پټه سره کېدی چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته وایي لونی دي د باندې وباسه. سره د دې چې اسماء او عائشه دواړه مسلمانان دي. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي د باندې دي ووځي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، دا ستا کورنۍ ده، څه نه پیښیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا ابابکر ما ته د هجرت اجازه وشوه. ابوبکر رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله ملګرتیا، یعنی زه دې په دې سفر کې ملګری یم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هو یا ابابکر. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ژړا او ډیر شدید یې وژړل. دا د خوشحالۍ ژړا وه. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي ما تر دغه ورځې د مخه څوک نه ولیدلی چې د خوشحالۍ څخه ژاړي. عادتا انسان د غم ژاړي، مګر ابوبکر رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ د خوشحالۍ څخه ژړل او د خوشحالۍ سبب یې دا و چې په هجرت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری دی. دلته د هجرت لپاره نقشه جوړه او وخت تعین شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل کور ته ولاړی او د شپې د راتګ په انتظار دی. خو هلته یو کار وو چې باید رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه خلاص کړی وای، چې هغه د امانتو کار وو. څنګه د امانتو کار؟ هغه داسې څرنګه چې په هغه وخت کې بانکونه نه و، نو که به یو چا قیمتي شیان درلوده او دوی به په سفر تلی، دغه قیمتي شیان به د یو داسې شخص سره د امانت پر ډول کېښول چې په هغه چا به اعتبار او باور درلودی. او دغه امانتونه تر هر چا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر پراته و، ځکه چې دی علیه الصلاة والسلام صادق الامین و او دغه امانتونه کفار ورته ایښول. حال دا چې دغه کفارو آزارونه هم ورکول. د ده علیه الصلاة والسلام سره یې عقیدوي مخالفتونه هم درلوده، خو د امانتو په باره کې تر هر چا پر ده علیه الصلاة والسلام ډیر باور او اعتماد درلودی. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر قیمتي شیان د امانت پر قسم پراته و. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د هجرت اجازه وشوه او دی علیه الصلاة والسلام نه غواړي چې دغه امانتونه ضایع شي، هر شی باید و خپل مالک ته ورسیږي، نو یې دغه امانتونه و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وروښول چې دا شی د فلانی او دا شی د فلانی دی. د ټولو امانتو مالکان یې وروښول او ویل زما تر تګ وروسته به دغه امانتونه و خپلو خاوندانو ته ورسوي. او بیا یو علی رضی الله تعالی عنه ته وویل چې ته به نن شپه زما په بستر کې بیده سې. مګر د مجرم قریشو مشرانو ټوله ورځ په دې کې تېره کړه چې هغه خپله مجرمه فیصله
کومه چې د دارالندوه په پارلماني غونډه کې سهار تصویب شوې وه په عمل کې اجرا کړي. کم وخت چې شپه شوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل کور کې دی او هغه ځوانان چې قریشو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو دپاره راټول کړي وه هغه هم د شپې راغله او تر کور د باندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر کور راوګرځېده. کور یې محاصره کړي. خاصتا د کور و دروازې ته ډېر متوجه دي. دا یې نقشه او پروګرام دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کوره څخه راوځي دوی ټول په یو ور حمله پر وکړي او د دغه ځوانانو د ډلې دپاره د قریشو د مشرانو څخه 11 نفره رئیسان وټاکل شوه چې د دغه مجرم حرکت څارنه وکړي او د دغه رئیسانو نومونه په داسې ډول سره دي: اول ابو جهل ابن هشام، دوم حکم ابن ابي العاص، دریم عقبه ابن ابي معيط، څلورم نضر ابن الحارث، پنځم امیه ابن خلف، شپږم زمعه ابن الاسود، اوم طعیمه ابن عدي، اتم ابو لهب، نهم ابي ابن خلف، لسم نبيه ابن الحجاج او د ورور منبه ابن الحجاج. د مشرک قریشو دا ټینګ یقین وو چې دغه مجرمانه عمل مو خامخا کامیاب کیږي، تر داسې اندازې چې ابو جهل خبیث په فخر او غرور سره ودرېدی او خپلو محاصره کوونکو ملګرو ته د پسخند پر قسم وویل: محمد داسې فکر او خیال کوي که تاسې د ده متابعت وکړئ د عربو او عجمو پاچاهان به شئ او پس له مرګه به بیا را ژوندي شئ او هلته به تاسې لره داسې باغونه وي لکه د شام او اردن، او که تاسې د ده متابعت ونه کړئ په دې دنیا کې به مو حلال کړي او بیا به پس له مرګه را ژوندي شئ او بیا به تاسې لره اور وي چې په هغې کې به سوځل کېږي. ابن اسحاق رحمه الله وایي چې د دغه جرم د عملي کولو وخت یې تر نیم شپې وروسته ټاکلی و. ټول ویښ وه او هغه د صفر د لحظې په انتظار وه، مګر الله عز وجل پر خپله اراده غالبه او قادر دی. د مځکې او آسمانو امر د ده جل جلاله په قدرت کې دی. هر څه چې د رب عز وجل اراده وي هغه کیږي. دی جل جلاله خلق ساتلی سي، خو د ده جل جلاله د عذاب څخه هیڅوک نه خپل ځان او نه بل څوک ساتلی سي. الله عز وجل په دغه شپه هغه کار وکړي چې بیا په وروسته کې وخپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته د سورة الانفال په 10 نمبر آیات کې فرمایي: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه وخت در په یاد که چې ستا سره هغو کسانو چې کافران شوي دي چم او فریب کاوه، یعنی چې وتا ته چم جوړاوه د پاره د دې چې تا بندي کړي یا دې ووژني یا تا د مکې څخه فراره کړي، او دوی دغه مکر او فریب ستا سره پټ کاوه، خو دغه د دوی د فریب جزا الله جل جلاله ورکوي او الله د فریب ښه جزا ورکوونکی دی. په دغه آیات شریف الله عز وجل وخپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه د دارالندوه د مشورې بیان کړی دی او بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلاصون اطمینان ورکړي. خیر، کفار د نیم شپې په انتظار دي، خو د مخه تر وخت یو د دغو ځوانانو څخه غواړي چې تر دیواله ور واوړي او دننه کور ته ورشي. په دغه وخت کې د کور د طرفه یوې ښځې غږ پر وکړي. نفر بیرته را وګرځېدی او بیا دغو خلقو په خپل مابین کې سره وویل: که عرب په دې خبر شي چې موږ پر خپلو ښځو دننه په کورو کې حمله کوو، دا به زموږ دپاره ابدي شرم او پیغور وي. دا عیب دی چې په یوه کور کې ښځه وي او موږ ورننوځو. موږ به د دې انتظار کوو تر څو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم راوځي، خو کور ته به نه ورځو. پر دغه اتفاق شو، نو ځکه کور ته دننه نه ورغله. سبحان الله، دا هغه جاهل عرب وه چې ژوندي انسانان یې ښخول او دغه یې د کورو د حرم مراعت و. غواړي چې د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم ووژني،
مګر کور ته د ننه نه ورځي. خو بالمقابل د نن ورځې د هغو کسانو په عمل چې په جهان کې د علم او پوهې استادان ځانونه بولي او د بشر د حقوقو علمبرداران ځانونه بولي، د ښځو د حقوقو په ناروخو یې د غاړې رګونه وشکېده، بشریت شرمیږي او د دوی په دې هیڅ پروا نه کېږي چې په یوه داسې کور ورننوځي چې هلته بې له ښځو بل هیڅوک هم نه وي او چې زړه یې غواړي هغسې وکړي. خیر، دغه ځوانان د دروازې سره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د راوتلو انتظار کوي. په دغه خطرناکه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم و علي ابن ابي طالب ته وویل ته زما په بستر کې پرېوځه او دغه زما زرغون حضرمي په ټودر باندې واچوه او بې غمه بیده شه. تا ته د دوی څخه داسې شی نه پېښېږي چې ستا دې ناخوښه وي. او رسول الله صلی الله علیه و وسلم همیشه د خوب په وخت کې په دغه پټو کې بجدي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم دروازه خلاصه کړه او د کور راووتی. کفار د کور د دروازې سره ولاړ دي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دوی و مخته او د دوی په مابین کې راتیر شو. دوی نه لیدي. دا د الله جل جلاله ساتنه او معجزه وه چې دوی نشوای لیدلی. او رسول الله صلی الله علیه و وسلم د راوتلو په وخت کې د سورة یاسین دغه آیاتونه ویل: یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم، تر څو د الله عز وجل و دې قول ته ورسېدي: وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. د دوی په مابین کې تیریږي او دوی یې نه ویني. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دغه هم کفایت ونه کوي، بلکې د مځکې څخه یې خاورې رااخیستې او د هر یو پر سر یې جلا جلا ور اچولې او یوه هم ونه لیدي. الله جل جلاله په دغه طریقه سره د کفارو د لیدلو څخه پټ کړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپل کور څخه راووتی او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی او ځوانان هلته د کور و مخته په انتظار ولاړ دي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د کور د شاده دروازې یا دربچې څخه ووتل او د یمن پر طرف رهي شوه. که څه هم مدینه منوره د مکې مکرمې د شمال و طرف ته واقع ده، خو دوی د جنوب پر طرف حرکت وکړي. دا په دې سبب چې د هجرت کارونه په ډېر پټ او سریع ډول سره وشي او پر قریشو لار ورکه شي. نو خود د جنوب او یمن پر طرف رهي شوه او هلته هغه محاصره کوونکي ځوانان د ناکامۍ د وخت انتظار کوي. شپه ډېره تېره شوه. د ځوانانو پر چهرو د ناامیدۍ او ناکامۍ علامې ښکاره کېږي. په دغه وخت کې یو سړی راغلی چې د دوی د ملګرو څخه نه و او ویلې ده چې ځوانان د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کور د دروازې سره ولاړ دي. سړي پوښتنه وکړه چې د څه شي انتظار کوئ؟ ځوانانو ویل د محمد صلی الله علیه و وسلم. سړي ویل خراب او برباد سواست، په والله هغه ستاسې و مخته تیر شو او ستاسې پر سرو یې خاورې در واچولې او په خپل کار پسې ولاړئ. دوی ویل په والله موږ نه دی لیدلی او د خپلو سرو څخه د خاورو په ایسته کولو اخته شوه. خو بیا هم ځوانانو د دروازې تر چاکو ورته وکتل، ویلې ده چې هغه دی په بستر کې یو څوک پروت دی. ویل والله دا محمد دی چې بیده دی او نور هم انتظار ورته کوو. د دې امکان و چې دغه ځوانان د دغه بستر پر نفر حمله وکړي، ځکه د دوی دا یقین و چې دا محمد صلی الله علیه و وسلم دی. حال دا چې په دغه بستر کې حضرت علي رضی الله تعالی عنه پروت و او هغه خپل ځان فدایي کړی و، ځکه په دغه بستر کې بجیدل لوی خطر دی او دا کار لو قرباني او فداکاری ده. نو خود و علی رضی الله تعالی عنه ته په اسلام کې اول فدایي ویل کېږي، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په عوض او بدل کې خپل ځان و مرګ ته سپارلی و. دی د هغه چا په بستر کې پروت دی چې د هغه د وژلو حکم د قریشو مشرانو او پارلمان صادر کړی دی. په دغسې بستر کې پرېوتل لو قرباني ده. څه وخت چې تیر شو ځوانانو نور صبر نشوای کولی، دروازه یې وټکول او آخر یې په زور خلاصه کړه.
دننه چې ورغله علي رضی الله تعالی عنه مخلص کی ځوانان په حیرت کې پاتې شو. د علي رضی الله تعالی عنه څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه. هغه ویل زه نه یم په خبر، دلته نشته. ځوانانو کور وپلټي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې نه کې پیدا. ډېر ژر په ټوله مکه مکرمه کې خبر نشر شو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم هجرت کړی دی. ورونو د بعثت په 14 کال د سفر د میاشتې په 14 تاریخ چې د 622 عیسوي کال د سپتمبر د میاشتې د 12 سره برابرېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شپې د خپل کور څخه ووتی او د خپل وفادار ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکور ته ورغلی او بیا د هغه د کور د شاده دروازې څخه د مخه تر دې چې سهار سي دوی دواړه په تلوار ووتل. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوهېدی چې قریش به د دوی په طلب او پیدا کولو کې ډېر کوښښونه وکړي او هغه لار چې تر هر څه د مخه به هغې ته ډېر متوجه وي هغه د مدینې منورې عمومي لار ده چې د مکې مکرمې د شمال و طرف ته وه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه لار پرېښول او د هغې پر عکس د مکې مکرمې د جنوب پر طرف پر هغه لار رهي سوه چې د یمن و طرف ته تله. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو مولا درلودی. ورونو مولا و هغه مریی ته ویل کېږي چې د خپل مالک د طرفه آزاد شوی وي، یعنی پخوا یې مریی و او اوس آزاد شوی دی او د دغه مریی نسبت به هم و هغه خپل پخواني مالک ته کېدی، یعنی داسې به ویل کېده فلان مولا فلان. نو ابو بکر رضی الله تعالی عنه یو مولا درلودی چې دغه مولا نوم عامر ابن فهیره و. ابو بکر رضی الله تعالی عنه و دغه خپل مولا ته وویل چې په موږ پسې پسونه را رهیږه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه رهیږي او تر شا پسونه په پسې دي. دا ولې؟ د پاره د دې چې د دوی د قدمو آثار او علامې ورک شي، داسې پل او نشانه نشي پاته چې څوک ووایي چې دلته نفر کلی دی. د هجرت کار ډېر پټ او په سري ډول سره سرته رسېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر رضی الله تعالی عنه پر دې لار تقریبا 15 میله مخته ولاړه تر څو چې یوه غره ته ورسېده چې دغه غره ته جبل ثور ویل کېږي. دا غر ډېر لوی او لوړ غر دی، ډېرې ډبرې او لاشونه لري و دې غره ته ختل ډېر سخت او مشکل دي. خو دوی په شپه کې په ډېر تکلیف او زحمت سره و دې غره ته وختل تر څو چې هغه غار ته ورسېده چې تقریبا د غره په سر کې و او غار ثور ورته ویل کېږي. کوم وخت چې دوی غار ته ورسېده ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و عامر ابن فهیره ته وویل چې ته ولاړ او زما و کورنۍ ته خبر ورکړه چې موږ چیرې یو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله والله ته به غار ته نه ننوځې تر څو چې زه تر تا د مخه نه یم ننوتلی، ځکه که په دا غار کې یو درنده یا مار و تر تا د مخه به ماته تکلیف راکړي. نو اول ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و غار ته ننوتی. غار ثور د غره غار دی. په غار کې وکتل، هلته د غار په یوه طرف کې یو څو نور کوچني غارونه هم وه. خپل لونګ یې څیرې کړي، څو غاره یې په پټ کړه، خو دوه سرې یا غاره خلاص پاته شوه. په هغو کې خپلې پښې کېښولې او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل اوس نو غار ته را داخل شه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غار ته ورننوتی او سر یې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر زنګانه کېښاوه او بیده شو. د یوه غاره څخه یوه شي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر پښه ووهه، خو ابو بکر صدیق د دې بیرې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به راویښ شي هیڅ حرکت ونه کړي، خو د درد څخه یې تر سترګو اوښکې راتوی شوې چې هغه اوښکې یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارک مخ ولوېدې. دا د صدیق صدق او اخلاص و او دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ساتنه حرص و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راویښ او ویل څه درته پیښه ده یا ابا بکر؟ ده وویل زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، یو شي ووهلم
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل مبارک ناړي پورې ومشلې د ابو بکر رضی الله تعالی عنه د بدن څخه هغه درد ایستسو او دوی دواړه په دغه غار کې درې شپې پټ پاتې شو د جمعې شپه د شنبې شپه او د یک شنبې شپه کوم وخت چې د قریشو دا یقین سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د خبیث نقشه په شپه د دوی د لاس څخه ووتی تر ټولو د مخه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په وهلو شروع وکړه او کعبه شریف ته راوستي د یو څه وخت لپاره په دې سبب باندې کې چې ګوندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معلومات ځنې حاصل کړي کوم وخت چې د علی رضی الله تعالی عنه څخه نا امید شو نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکور ته ورغله دروازه ورټکول د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء رضی الله تعالی عنها ورته راووته ابو جهل ورته ویل پلار دې چیرې دی هغه ویل لم خبره چې چیرې دی ابو جهل خبيث پوسو چې هغه هم محترم ورونو څنګه چې ټول فته د قصې په مابین کې پای ته رسیږي نو څه وکم دا زما په قدرت کې نه ده خو هیله لرم او امید مې چې پاته کیسه به په راتلونکي 12مه پته کې واوري ان شاء الله تعالی وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين